د پاکستان پوځ د دې نوم په اورېدو سره باید حتما 1991 کال در یاد شي، په کوم کال چې دغه پوځ د نړۍ تر ټولو شرمناکترینه ماته وخوړه. او یا هم باید 1948 میلادي کال در یاد شي، په کوم کال چې دغه جابر پوځ په یو ورځ 600 پښتانه افغانان په شهادت ورسول. نن یو ځل بیا هم دغه جابر او بزدل پوځ د پښتنو افغانانو پر وړاندې ولاړ دی او له هرې لوري پر پښتنو مرمۍ وروي. موږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي، تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته. خبره اوس در آزاد پاکستان نه مخکې ولاړی پنجابي په زور باندې مړی ما کوه، دا سلاغ د غیرتوب دی. Pakistan lost half of its country. A new nation was born. د پاکستان پروژوي پوځ د پایله د نړیوال لخوا ټاکل شوي بشري حقوقو ته هیڅ ژمن نه دی او په پښتنو افغانانو باندې هر ډول ظلم او تیری کوي. د پاکستان دولت نن یو ځل بیا د بابړې غمیزه تکرار کړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 تنه ځوانان په شهادت ورسول او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. پولیس دلته د پی ټی ایم پر ځوانانو شیلینګ وکړي، سټیټ فایرینګ یې وکړي. که پښتنو افغانانو د بابړې د غمیزې وروسته د پاکستان پوځ ته د بنګالیانو په شان ځواب ویلی وای، نن به د خیبر میدان ته دومره ډاډه نه راتلل. دا خبره زه په دې کوم که تاسې د پاکستان لنډ تاریخ مطالعه کړئ، در معلومه به شي چې دغه پوځ څومره د شرمه ډک تاریخ لري. همدغه پوځ په 1991 میلادي کال کې د اپریشن سرچ لایټ په نوم باندې په نظامی عملیاتو کې ګڼ شمېر بنګالیان په شهادت ورسول، خاصتا هغه وګړي چې په عامه پوهاوي کې کار کولو. د پاکستان حکومت له یوه طرفه په بنګالیانو تشدد کاوه، له بله طرفه یې د هغوی وسایل او مدنیات لوټل، خو مجیب الرحمن یې سخت مخالفت کاوه. غوښتل چې د بنګالیانو فرهنګ او ژبه له منځه یوسي، حتی په بنګالي ژبه یې بندیز ولګولو، خو بنګالیانو یې پر وړاندې سختې مظاهرې کولې. جناح ورته په انګلیسي ژبه ویل چې پاکستان فقط یوه ژبه لري، هغه هم اردو. Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. دا هر څه د دې باعث شو چې بنګالیان د زړو وسلو او لرګیو سره راووتل او د ازادۍ نارې یې ووهلې. پاکستان تقریبا خپل ټول پوځ د بنګالیانو ځپلو ته واستاوه، خو نتیجه یې ورنکړه ځکه د بنګالیانو سره د هند قوي ملاتړ هم و. هغه وخت د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو و. هغه د پاکستان نه د امریکا په لور په دې نیت روان شو چې امریکا څخه خپل مرسته وغواړي او د هند څخه شکایت وکړي چې د بنګالیانو سره نظامی مرسته کوي. خو څلور ورځې بعد خبرېږي چې پوځ د تاریخ تر ټولو شرمناکه ماته وخوړه. د 93,000 عسکرو باوجود بې وسلې بنګالیانو ته تسلیم شو. کله چې ذوالفقار علي بوټو د خپل پوځ د شرمناکې تسلیمۍ نه خبر شو، په ډېرې مایوسۍ او غوسې د ملګرو ملتونو د تالار څخه ووته. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. دا قصه مې په دې درته وکړه چې د پاکستان بزدله پوځ په دې پوهیږي چې پرون دوی د بنګالیانو وسایل او مدنیات لوټل، نن د پښتنو او بلوڅو لوټل کیږي. د پاکستان تر ټولو زیات مدنیات د پښتنو او بلوڅو له سیمو ترلاسه کیږي، خو سیمې یې بیا داسې دي. که پرون یې د بنګالیانو په ژبه او فرهنګ بندیزونه لګولي وو، نن یې همدغه بندیزونه په پښتنو افغانانو لګولي او فرهنګ وژنه یې کوي. که پرون مجیب الرحمن د بشري حقوقو خبرې کولې، نن یې منظور پښتین کوي. د پاکستان پوځ د همدغه شباهت یریږي او د خپل بزدلۍ تاریخ هم ور معلوم دی. د پاکستان اسټابلیشمنت په دې پوهیږي که پښتانه په اتفاق شي نو د هر ظلم حساب به ترې واخلي، نو ځکه د خیبر جرګې مخه نیسي او تشدد کوي. اوس پوښتنه دا ده چې څه باید وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي باید د بشري حقوقو سازمانونه په جریان کې وساتي او هغوی د احتمالي پیښو څخه خبر کړي. که خدای مکړه ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو پلای د پاکستان په اسټابلیشمنت ورواچوي. ښه خبره دا ده چې مختلف اقشار د ولس د راپاسولو لپاره فعالیت کوي. انځورګران د رنګونو نه، شاعران د شعرونو نه، سندرغاړي په سندرو باندې، لیکوالان په لیکنو، مدني فعالان د رسنیو نه استفاده کوي چې جرګه کامیاب کړي. لکه ډاکټر عبدالغفور لیوال چې وایي د ژوند په مینانو لر او بر لارې تړلي، راپاڅئ په پښتون یې د خیبر لارې تړلي، لمبې د انقلاب غواړي تیاره ډېره اوږده شوه، د ویرې شب پرستو لا د لمر لارې تړلي، اتڼ ته زنځیر پروت دی او په څڼو پابندي ده، د مستو بریتورو پر هنر لارې تړلي،
دروغجن دی ستمګر دی او ستا حسن نه منکر دی له زوره یې ستا مخ ته د نظر لارې تړلي زما مې خپل قاتل سره ډغره د نور خیر دی د ژوند په هر خوځښت باندې مې شر لارې تړلي. په دې حالاتو کې ولس ته څه کول پکار دي؟ باید ووایم دا یو ولسي پاڅون دی، نو ولس باید ډیر څه وکړي ترڅو د بابړې په شان خونړۍ پیښه تکرار نشي. اوسنی عصر د ټکنالوژي او رسنیو عصر دی. په ډېرې اسانۍ سره کولی شو چې خپل غږ تر نورو ولسونو ورسوو. که کولی شئ په جرګه کې ګډون وکړئ، که له هېواده بهر یئ په نورو هېوادونو کې لاریونونه وکړئ، پوسټونه وکړئ، لیکنې وکړئ او نړیوالو ته د پنجابي ریاست وحشتونه په ډاګه کړئ. دلته باید د چګواره له قوله ووایم د خپل قام لپاره وجنګېږه. که نشي جنګېدلی قلم دې پورته کړه، که قلم هم نشي پورته کولی غږ پورته کړه، که غږ هم نشي پورته کولی نو د نورو مبارزینو ملاتړ وکړه، که دا هم نشي کولی نو د هغو خلکو چې د قام لپاره جنګېږي، لیکل کوي او غږ پورته کوي د هغو سره مرسته وکړه. که دا هم نشي کولی نو آرام کېنه، د هغو خلکو حوصلې هم مه ماتوه چې ستا برخه جنګ یې هم پر خپله غاړه اخیستی دی. د خیبر جرګې شهیدانو ته د خدای جنت په نصیب کړي او مریضانو ته عاجله شفا. د افغانانو د خوشاله ژوند په هیله. تر بیا ښې چارې.